جيت أوايب دايرة أواينا الله أكبر الله أكبر د پاکستانی پوځیانو سترګې سرې سوې. نیمروز ولایت کې پر ملکي افغانانو ډزې کړي او درانه ځاني تلفات یې اړولي. دا چې پاکستانی پوځ ولې پر افغانانو ډزې کړي او څومره کسانو ته پکښې زیان رسېدلی، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. پاکستانی سرتیرو نیمروز ولایت کې پر افغان مظاهره کوونکو ډزې کړي او 8 کسان یې ټپیان کړي. اطلاعات روز وایي د نیمروز او بلوچستان ترمنځ په سرحدي سیمه کې پاکستانی سرتیرو یو ځل بیا پر افغان مظاهره کوونکو ډزې کړي. یوه سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور سي اطلاعات روز ته وویل د پاکستان ځواکونو یو ځل بیا د نیمروز او بلوچستان ترمنځ په نوکندي او غاچي سرحدي سیمه کې پر مظاهره کوونکو ډزې کړي. دغه سرچینه وایي چې دا نښته نن سهار رامنځته سوې او 8 کسان پکې ژوبل سوي دي. سرچینې وویل چې سهار د ټپیانو شمیر 4 تنه و، خو په وینا یې تر غرمې پورې دغه شمیر 8 تنو ته پورته سو. د سرچینې له قوله نن سهار یو وار بیا پر خالي لاس مظاهرچیانو باندې پاکستانی اف سی چارواکو هغه وخت ډزې کړي چې دوی کونړ او خوست کې د هوایي بمباریو په هکله احتجاج کړی و. د ځایي چارواکو له قوله چې ټپیان د سیمې روغتون ته انتقال سوي او اوس تر درملنې لاندې دي. د یادونې وړ ده چې تر دې څو ورځې وړاندې هم پاکستانی سرتیرو پر مظاهره کوونکو ډزې کړي وې او 8 کسانو ته یې پکښې مرګ ژوبله اړولې وه. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. تاسې د پاکستانی پوځ د دغه کړنو په اړه څه نظر لري چې په تیرو څو ورځو کې افغانستان کې ترسره کړي؟ خپل نظرونه را سره همدغه ویډیو کې کمنټونو کې شریک کړي او د لا زیاتو او په زړه پورې خبري مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې. د الله په امان.